ګرانو کتونکو که تاسو د دې فلم وړومبی پارټ نه وي کتلی نو د هغې لینک مونږ په ډسکرپشن کې ورکړی دی. وړومبی هغه وګورئ ځکه چې تاسو په سټورۍ باندې پوره پوه شئ. د کهانۍ په شروعات کې مونږ وینو چې ویلن یو روبوټ جوړ کړی وي چې ډیر زیات اډوانس وي او د هغې نوم ډیوډ کی دی او دا هم ورته وایي چې زه ستا پلار یم ځکه چې ته ما جوړ کړی یې. نو په جواب کې ورته ډیوډ وایي چې زه خو تا جوړ کړی یم خو ته چا جوړ کړی یې. په دې باندې ورته ډیوډ وایي چې د دې دپاره موږ کوششونه شروع کړي دي او امید دی چې زه به یو ورځ خامخا تا له د دې خبرې جواب درکوم. اوس د تېرې کهانۍ نه 11 کاله بعد وخت موږ ته ښیي چې د ځمکې نه یو غټ سپیسشپ یو پیره بیا د هغه پلینټ طرف ته روان شي کوم پلینټ ته چې 11 کاله مخکې د ډاکټر شوب سپیسشپ تللی وي او د هغه سپیسشپ په شان په دې شپ کې هم ټول سیستم برابر کړی وي چې 300 پکې د کسانو تعداد وي او دا سپیسشپ به خپل منزل ته 2 کاله او 4 میاشتې بعد رسي. په دې سپیسشپ کې یو روبوټ هم وي چې د هغه نوم والټن وي او بالکل د ډیوډ په شان وي. کله چې دا سپیسشپ خپل منزل طرف ته روان وي نو په دې کې پکې اچانک څه مسله راشي چې د هغې په وجه دا ټول د وخت نه مخکې د سلیپینګ چیمبر نه راپاسي او داسې کولو سره په دې کې تقریبا 40 عام کسان 14 د ګروپ ممبران او یو د سپیسشپ کپټن مړ شي. د سپیسشپ د کپټن نوم جیک وي چې د ډینیل هزبند وي او ډینیل د دې کهانۍ مین کرکټر وي. د دې نه پس حالات څه په طریقه باندې دی په خپل کنټرول کې راولي او چې لږ ونته کې مخکې لاړ شي نو د دې په ریډار کې لاندې نه هیومن سیګنل راشي او چې کله د دغه ځای معلومات راوباسي نو پته ورته ولګي چې دا ځای ډېر زیات زوړ دی. بیا ورته د شپ نوی کپټن وایي چې موږ کوم ځای ته ځو نو هغه ځای ته اوس هم د کلونو سفر پاتې دی او د دې لپاره به موږ له یو پیره بیا سلیپینګ چیمبر ته تلل پکار وي. حالانکه سلیپینګ چیمبر ته څوک هم تلل نه غواړي ځکه چې په هغې کې 3 کسان او د شپ کپټن مړ شوي وي. په دې وجه کپټن ډینیل ته وایي چې موږ به هغه ځای پرېږدو او دې ځای ته به لاړ شو د کوم ځای نه چې زموږ په ریډار کې هیومن سیګنل راغلی دي. په دې باندې ورته ډینیل وایي چې موږ له دې ځای ته تلل نه دي پکار بلکې هغه پلینټ ته تلل پکار دي د کومې چې موږ له ټریننګ راکړی دي. خو د شپ کپټن د ډینیل خبره ونه مني او هغه ځای ته سپیسشپ روان کړي د کوم ځای نه چې دې ته سیګنل میلاو شوی وي. د دې نه پس چې څنګه په هغه ځای کې سپیسشپ راکوز کړي او بیا سیګنل یې چک کړي نو پته ورته ولګي چې هغه ځای د دې ځای نه تقریبا 8 کیلومتره لرې دی. په دې وجه څه کسان سپیسشپ کې پاتې شي او څه کسان هغه ځای ته پیدل روان شي او چې څنګه لږ ونته کې مخکې لاړ شي نو په دې کې دې له مخې ته د انډو په شان واړه بالونه ورشي. دې ټول د دغه ځای نه مخکې تیر شي خو په دې کې د دې یو ملګری په دغه انډو باندې خپې کېدي چې دې سره دغه انډې ماتې شي او یو وړوکی شانتې شیستې راوځي او سیده د په غوږ کې ورننوځي. بل طرف ته د نور ملګري مخکې روان وي او مخې ته ورله یو زوړ سپیسشپ ورشي. دا هغه سپیسشپ وي کوم سپیسشپ کې چې د دې نه مخکې ډیوډ او ډاکټر شوب دلته راغلي وي خو اوس دغه سپیسشپ کریش شوی وي. بیا په دغه ځای کې د دې یو ملګري ته د هغه نورو انډو په شانتې انډې میلاو شي او چې څنګه ورسره ګوتې ټچ کړي نو د هغې نه د دوړې په شان یو شی د ده په سپېږمه کې ورننوځي. د دې نه پس دې ټول سپیسشپ ته رادننه شي او هلته کې دې ته یو لاکټ میلاو شي چې په هغې باندې لیکلي وي ډاکټر ایشو. بیا دې په شپ کې هغه روم ته لاړ شي د کوم ځای نه چې شپ سټارټېږي او چې څنګه په هغه ځای کې یو بټن ټچ کړي نو په دې کې د پایلټ کورسۍ وایبریټ کېدل شروع شي او موږ وینو چې په دغه کورسۍ کې ډاکټر شو ناستې وي. بل طرف ته د دې هغه ملګری د چا په غوږ کې چې د ماشي په شانتې شیز ننوتی وي چې د هغه حالت ډېر زیات خراب شي او خوا کې ورسره یو ملګری هم وي چې خپلو نورو ملګرو ته اطلاع ورکړي ورته وایي چې موږ خپل شپ ته واپس روان یو او چې کله دې د خپل شپ خواله راورسي نو د هغه بل ملګري حالت ډېر زیات خراب وي چې بیا یې فورا سپیسشپ کې میډیکل روم ته بوځي او چې څنګه دې شټ وباسي نو پته ورته ولګي چې د دغه مریض ملا شلیږي. په دې وجه دا فورا د روم نه بار راوځي او دروازه ورپسې بنده کړي او هغه بله جینۍ هم ورسه په کمره کې ګیره شي. دغه جینۍ دې بلې جینۍ ته د دروازې کولا وهلو دپاره ډېر منتونه وکړي خو کومه جینۍ چې بار ولاړه وي هغه دغه دننه جینۍ ته وایي که ما چېرته دروازه کولا وکړه نو دې سره به وایرس په ټول سپیسشپ کې خواره شي. په دې کې د هغه مریض ملا وشلیږي او یو ډېر وړوکی او خطرناک شیستې بار راوځي چې د مخې سره په هغه بلې جینۍ باندې حمله وکړي او مړی کړي او بیا د دروازې شیشه ماته کړي او بار راوځي. په دې کې هغه بلې جینۍ د ځان بچ کولو دپاره په دغه شیز باندې ډزې شروع کړي خو په خطا کې تې په ګولۍ باندې د ګیس سلنډر ولګي چې دې سره په سپیسشپ کې دماکه وشي او ټول سپیسشپ تباه شي. بل طرف ته د هغه کس طبیعت هم ډېر زیات خراب شي د چا په سپېږمه کې چې نرۍ شانتې دوړه ننوتې وي
او د هغه ملا هم وشلېږي او داسې خطرناک شی ترې راوځي کوم شی چې د دې بل کس د ملا نه راوتي وي. د دې نه پس دا شیز په ډینیل باندې حمله وکړي. خو والټن چې یو روبوټ وي هغه ډینیل د دې شیز نه بچ کړي خو د والټن نه پکې لاس کټ شي. بیا د دې د ټیم نور ملګري په دغه شیز باندې ډزې شروع کړي چې دې سره دا شی د دې ځای نه وتښتي. خو لږ وخت بعد دغه شی دوباره راشي او په دې باندې حمله وکړي. په دې کې د بره نه یوه تیزه رڼا راشي چې په هغې کې یو پټ مخی انسان وي او دې ته وایي چې ما پسې راځي. بیا دې ټول دغه کس پسې روان شي خو په لاره کې دې وویني چې د خلکو په لکونو مړې باډیانې پرتې وي او داسې منظر وي چې د دنیا مکمل خاتمه شوې وي. د دې نه پس چې دې د دغه کس ځای ته ورسي نو بیا ورته دغه کس وایي چې زما نوم ډیوډ دی او دا هم ورته وایي چې زمونږ په سپیسشپ کې څه مسله راغلې وه. کله چې موږ لینډینګ کوو نو زمونږ سپیسشپ کریش شو او دلته کې راپرېوتو او د هغې ورځې نه پس زه په دې دشته کې ګیر شوم. بیا چې ډیوډ د دې ځای نه روان شي نو د تللو په وخت کې والټن ته وایي چې څنګه یې وروره، ځکه چې والټن هم یو روبوټ وي او دواړه په شکل کې داسې ښکاري لکه جوړه رونه چې وي. د دې نه پس دې دواړه په ځان له ځای کې یو بل سره ملو شي او یو بل سره خبرې شروع کړي. ډیوډ ورته وایي چې زه چا جوړ کړی وم نو د هغه نوم مسټر ویلن و خو زما د وړاندې د هغه هیڅ حیثیت نه و. یعنې ډیوډ خپل ځان د انسانانو نه ډېر اوچت ګڼي او انسانان هیڅ هم نه ګڼي. په دې باندې ورته والټن وایي چې ته صرف د ځان باره کې سوچ کې. د دې نه پس ډیوډ والټن ته هر څه ښودلو دپاره ځان سره هغه ځای ته بوځي او والټن ته ټوله قیصه شروع کړي چې کله موږ دې پلانټ ته په وړومبي ځل راغلي وو او د دې پلانټ خلکو چې زموږ سپیسشپ ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شو ځکه چې هغې ته داسې ښکارېدل چې دا زموږ خلک دي. خو چې کله ما د شپ دروازه کولو کړه او د دې دا ګڼه مې ولیده نو ما پې د بره نه خطرناک ګیس راپرېښودو چې هغې سره دا ټول مړه شول. او په کوم ځای کې چې والټن او ډیوډ ولاړ وي نو په دغه ځای کې د ډاکټر شو قبر هم وي. ډیوډ والټن ته وایي چې ډاکټر شو ډېره زیاته رحمدله وه او هغې زما دوباره مرمت هم کړی و او ما ډېره ښه پیژندله څنګه چې ته ډینیل پیژنې. خو والټن ورته وایي چې زه ډینیل دومره نه پیژنم. نو ډیوډ ورته وایي چې تا ولې بیا د هغې دپاره خپل لاس قربانو. والټن ورته وایي چې دا زما فرض و. بیا مونږ وینو چې د دې رابطه خپل هغه سپیسشپ سره وشي کوم چې بره په هوا کې وي. دې هغه سپیسشپ ته اطلاع ورکړي چې زر راشي زمونږ ډېر شي ملګري زخمیان دي او موږ ته ستاسو د مدد ضرورت دی. په دې کې هغه وایرس یعنی هغه خطرناک شی هم دې ځای ته راشي او د مخې سره د دې په یو ملګري باندې حمله وکړي او مړ کړي او بیا د ډیوډ مخې ته راشي. ډیوډ دغه وایرس سره د ملګرتیا جوړولو کوشش کوي خو په دې کې د شپ کیپټن راشي او په دې وایرس باندې نشانه ولګوي. ډیوډ کیپټن ته وایي چې پام کوه ډز ونه کړي که تا چېرته د سره رحمدلي وکړه نو دی به ټول عمر ستا د حکم تابع شي. خو کیپټن د ډیوډ خبره ونه مني او په دغه وایرس باندې ډزې وکړي او مړ کړي چې دې سره ډیوډ ډېر زیات غوسه شي او بیا کیپټن په ډیوډ باندې هم ګن راواړی او ورته وایي چې ما ته حقیقت خبره وکړه چې په دې ځای کې آخر څه شروع دي کینې زه به تا مړ کړم. په دې وجه ډیوډ دی د هغه ډي ان اې خواله بوځي کومه چې د چارلي ته په اوبو کې میکس کړې وه. اصل کې ډیوډ د دې ډي ان اې نه څه داسې خطرناک جینز جوړ کړي وي چې د هغې د ژوندي کولو دپاره ډیوډ ته د یو انسان د باډۍ ضرورت وي. بیا چې کیپټن څنګه د دغه جیم انډو خواله ورشي نو په دې کې د دغه انډو خوله کولو شي او یو خطرناک وایرس ته راوځي او کیپټن له په مخ باندې وردانګي او بېهوشی کي. د دې نه پس چې لږ وخت بعد کیپټن په هوش کې راشي نو ډیوډ ته وایي چې ته څه کول غواړې. په جواب کې ورته ډیوډ وایي چې د دنیا خاتمه. بیا چې د کیپټن وجود وشلېږي نو د هغه نه یو جیم راوځي چې مکمل د ډیوډ په کنټرول کې وي. بل طرف ته موږ وینو چې والټن ته د ډاکټر شو هغه مړه باډي ملو شي کومه چې ډیوډ د خپل ایکسپریمنټ دپاره استعمال کړې وي. بیا والټن د ډیوډ خواله لاړ شي او ورته وایي چې د لینډ کولو په وخت کې سپیسشپ په غلطۍ کې دلته نه دی راپرېوتی بلکې تا په قصده راغورځولی دي. نو په جواب کې ورته ډیوډ وایي چې زه د غلامۍ کولو دپاره نه یم جوړ شوی او صرف انسان د دې دنیا حقدار نه دی. اصل کې ډیوډ د ټولې دنیا خاتمه کول غواړي او د خپل جوړ شوي جیمز خورولو کوشش کوي. خو والټن ورته وایي چې زه به هیڅکله تا داسې کولو ته پرېنږدم. په دې وجه ډیوډ د والټن ټول سیسټم هیک کړي. بل طرف ته په سپیسشپ کې ټول ټیم ته دا پته ولګي چې دا ځای ډېر خطرناک دی او دا فیصله وکړي چې په راروانو 15 منټو کې موږ له د دې ځای نه وتل پکار دي. په دې کې د دې هغه دویم سپیسشپ هم دې پسې راشي او اوسه پورې ډینیل ته هم دا پته ولګي چې ډاکټر شو ډیوډ مړه کړې ده. په دې وجه دا د جنګ کولو دپاره ډیوډ پسې لاړه شي. په دې دوران کې والټن هم دې ځای ته راشي او ډینیل د ډیوډ نه بچ کړي. لږ وخت بعد د دې هغه دویم سپیسشپ په ځمکه باندې لینډینګ وکړي او ډینیل او د هغې نور ملګري ورته ور وخیږي
او والټن هم د ډیوډ د مړ کولو نه پس سپیس شپ ته ځان راورسوي او چې څنګه ورته راوخیږي. نو ډینیل ته د ډیوډ تپوس وکړي خو په جواب کې ورته والټن وایي چې ډیوډ اوس په دې دنیا کې نشته، یعنی مړ شو. د دې نه پس چې سپیس شپ لږ غونته کې اوچت شي نو په دې کې هغه وایرس راشي او سپیس شپ پسې لاندې ونښلي چې بیا ډینیل د دغه وایرس مړ کولو دپاره بار راوځي او اخر کار ډینیل دغه وایرس مړ کړي او د سپیس شپ نه لاندې وغورځوي. د دې واقعیا نه یو 2 ورځې بعد دوی ته دا پته ولګي چې یو جیم یعنی یو وایرس اوس هم زموږ په سپیس شپ کې موجود دی، چونکې دې په شپ کې صرف 4 کسان وي چې 2 کسان ته دغه وایرس مړ کړي. او بیا والټن او ډینیل څه په طریقه باندې دغه وایرس په یو ټینکر کې بند کړي او د سپیس شپ نه لاندې ولي. خو دغه جیم ډیر چالاک وي، د غورځېدلو په دوران کې د ټینکر نه راوځي او واپس سپیس شپ ته راوخیږي. او چې څنګه په ډینیل باندې حمله کوي نو په دې کې د شاته نه یو غټ بلډیزر راشي چې ډیر نوکدار بلیډونه پکې لګېدلي وي. په دې وخت کې ډینیل د دماغونه کار واخلي او د دې د منځ نه وځي چې بیا د دغه بلډیزر بلیډونه سیده په دغه جیم کې ورخښ شي او د سپیس شپ نه لاندې ځان سره وغورځي. د دې واقعیا نه یو څو ورځې بعد موږ وینو چې ډینیل خپل ملګري په سلیپینګ چیمبر کې سملی او والټن د ډینیل د سملولو تیارې شروع کړې وي ځکه چې دې ته مخکې ډیر سفر پاتې وي. او چې څنګه ډینیل سلیپینګ چیمبر ته ورننوځي نو والټن ورپسې د بار نه دروازه لاک کړي خو د بېهوشه کېدو نه مخکې ډینیل ته دا پته ولګي چې دا والټن نه دی بلکې ډیوډ دی چې د ځان نه والټن جوړ کړی وو. دا هر څه چې وویني نو ډینیل د سلیپینګ چیمبر نه د راوتلو ډیر کوششونه کوي خو اوس د دې نه وخت تیر شوی وي. د دې نه پس مونږ وینو چې ډیوډ د هغه خطرناکو جیمو 2 ډي ان اې په خپلې خېټې کې پټې کړې وي او اوس یوه د خپلې خېټې نه راوباسي او بیا په یو محفوظ ځای کې کیږدي او په اخره کې بیا د ځان نه والټن جوړ کړي او دنیا ته د راتللو تیارې شروع کړي چې د دنیا خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د والټن او د ډینیل نه علاوه ټول ممبران په حادثه کې مړه شوي دي. دې سره دا شانداره کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوی نو لایک کمنټ یې کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.